پښتانه تا پی ټي ایم دا ایسای دی دا یې د ستید سرخوږی هوټل والا ته درکوي وایرال شنې چای وکړه دا ځوان چې دی دا خبره صحیح کوي دا ستا د کام حال دی نن بیا ځوانانو ته دا خبره په خپل منظور پښتون چیرې دی نو چې بیا زه سوالونه وکړم دا به خلک سبا په دا سوشل میډیا باندې ولولای چې دا پراني ته پیغور وکړي خو دا هر یوه دغه به ورشیم چې ته چیرې وې ته چیرې وې ته چیرې وې ته دونه کلونه چیرې وې ته نومونه زه نه اخلم عزیزه که ته احتجاج نه وکړې ته و دې ظالم سرکار ته نه ودرېږې ته د دې ظالم سرکار په سترګې کې سترګې نه ور واچې او ته د میجر د کرنل پیسټرۍ خورې یا یې سمبوسې او پکوړه خورې او کام ته ووایې چې دا چې دی چې تاله درسي او ته چې یې پلانی کار دی وکړه پلانی دی وکړه دا رقم نه کېږي عزیزانو چې پی ټي ایم جوړ شوی دی د دې ځای ګوندونه د دې ځای مشران د دې ځای ځوانان د دې ځای کم هغه سړی نشته چې د پی ټي ایم پسې پروپاګنډه نه یې کړې چې دا د آی اس آی تنظیم دی آیا زه تا ته کم نقصان رسوم زه خو په ووټ کې نه درېږم زما ګټه خو دی ته یو چا و دغه جمعیت والا ته ویل چې د تبلیغ ګټه چیرې دی هغه د تبلیغ ګټه د جمعیت علما اسلام نه دی زما ګټه خو درځي تاله زه که هر څوک تیاروم زما ګټه خو تاله درځي د بلوڅ که نر دی که ښځه ده د مارنګ پسې پروپاګنډه نه کوي کنې سبا ورسه یو بلوڅ ته کښېنئ چې د هغه د هرې پارټۍ ورته ډاکټر مارنګ دا ایسای که د دی خوا ته څه بدوي په دا سر کې د وایي جنګ د سر کوي وایي دا چې ما یو تقریر د یو ماشوم دپاره چې زما یو کوچنی ماشوم در کال یې زیاته وسو چې مصور خان نومیږي او غوا سوی و زه د پی ټي ایم د جانبه او نور باچا د پی ټي ایم د جانبه دارالموش خالد تقریر سخت وکړي ته یې وویل چې ستاسې تقریر سخت دی ته ریاست نه خوابدی کوئ ته زموږ به تقریر ته دا وایي چې ستاسې تقریر ډېر سخت دی عزیزانو د نن په داسې حالات کې چې پښتانه په سره اور کې دي او پښتانه هرې خوا ته صرف په دې ملک کې نه په لرو بر افغان وطن کې پښتون د ژوند چې هغه دغه دی هغه جناخي د پی ټي ایم یوه ناره ده ته پر دې باندې ډېر سوچ وکړئ او د دې ویډیو د توسطه زه و تمام پښتنو ته ولرو بر پښتنو ته دا یو پیغام نن ورکوم چې زموږ د دې خبرې مقصد څه شی دی موږ نن په دا صدۍ کې پی ټي ایم یو خبره کوي چې زه و ځان ته ژوندون غواړم دا خالي د برشورو ځوانانو ته نه وایم نه د بلوچستان او پښتنو ته وایم دا چې هر ځای پښتون دی پر دا خبره د نن سوچ وکړي چې د پی ټي ایم دغه اواز چې دی چې زه و ځان ته ژوندون غواړم د دې څه مقصد دی د دې نارې مقصد څه دی د دې نارې مقصد دا دی چې نن پښتانه نن د موږ ته پاته دی چې موږ ته تعلیم راکړي د موږ ته پاته دی چې موږ ته ښه ایجوکیشن راکړي د موږ ته پاته دی چې موږ ته د توبې د برشورو د باغ د غرو الاټمنټ د موږ ته پاته دی چې موږ وایي دا دغه کوي موږ نن خالي دا وایو چې موږ ته ژوندون راکړي ولې په دې زه د لنډ مثال درکوم ته پرون نظر واچوئ پرون وتی ته په پښین کې 3 جنازې درکړې د ډاکټر صاحب او د هغه د زوی او یو بل سړی و نو چې په داسې حالاتو کې چې پلار ووځي زوی پریشان وي او زوی ووځي پلار پریشان وي او په داسې حالاتو کې چې ګرد وطن ګرد پښتون قام په پریشانۍ اخته دی روزګار د تا ساخي د تا ته نن روزګار نه در پرېږدي
تا ته نن روزګار نه در پرېږدي تا و روزګار ته نه هیله کوي بل طرف ته د تا ستا چې څه معدنیات دي دا حاین دا وایي چې په هر ځای کې چې معدنیات ووځي دا د هغه ځای د هغه خلکو ملکیت دی و هغه ته به اول حلاکېږي نن ستا ګرده توبه و چا ته هلاک سوې ده په لکو یې کړ چې انتمني دلته دغه سوې ده د دنیا څه دنیا خلک را روان دي هېڅوک یې نه پېژني چې دا څوک دي او بل طرف ته زه هغه عزیزانو ته هم دا یو خبره کوم چې خپله خو اسوده ژوند تېروي خپله خو ګرده ورځ د میجر او د کرنل په پیسټرۍ باندې او پر بسکوټو باندې ناست وي او بیا وکام ته وایي ته راوځه ته دا داسې د پلانې سردۍ وکړه او د پلانې سردۍ وکړه زه د هغه څه زه دا سوال کوم چې ما یو تقریر د یو ماشوم دپاره چې زما یو کوچنی ماشوم در کال یې زیاته وسو چې مصور خان نومیږي او غوا سوی و زه د پی ټي ایم د جانبه او نور باچا د پی ټي ایم د جانبه دارالموږ خالد تقریر سخت وکړي ته یې وویل چې ته تقریر سخت دی ته ریاست نه خوابدی کوئ ته زموږ به تقریر ته دا وایي چې ته تقریر ډېر سخت دی نو نن زه د تا څخه دا پوښتنه کوم چې آیا دا خالي د برشور د خلکو کار دی آیا دا خالي د توبې کار دی آیا دا خالي د کاکړ کام دی آیا دا نن چې زما معدنیات ځي زما انتمني خلک الاټمنټ کوي دا به تمام مظلوم محکوم پښتانه تمام مظلوم محکوم قومونه به ورته درېږي و دې سرکار ته دا خالي د برشور یا د توبې د احمدخیل یا د بارکزي کار نه دی دا د ګرده پښتانه کار دی چې هغه به و دې ته درېږي زه تا یې کړ نه جنګومه زه تا ولې کړ وجنګومه زما یو ماشوم د کاله څه ورک دی زه یو ماشوم نسم پیدا کولی او بیا به زه بیا په کار باندې دا وایم چې راسه جنګ وکړه نو که ته واقعي جنګ کوې ته دا کام جنګوې نو خو راسه بیا د پښتانه کام پښتانه یو خبره کوي چې د خپل کام ناتار چې دی هغه په دغه باندې راګرځي نو بیا راسه د هغه دپاره یوه لار ده هغه مزاحمت دی او هغه یو د پی ټي ایم سره شته دا لار بل د هېچ چا سره نشته پی ټي ایم دا وایي چې دا کام د دې کام هره ستونزه چې د هغه په مزاحمت باندې کېږي او دلته خلک مزاحمت بیا په بله معنا واخلي وایي دا پی ټي ایم چې دی دا اور دی او دا چې دی موږ ته کلاشینکوف په لاس راکوي لوی افغانستان په کلاشینکوف باندې ولاړ سو عزیزه زه کلاشینکوف په لاس نه درکوم زه و تا ته قلم په لاس درکوم لیکن مزاحمت زه ته یو کوچنی مثال درکوم چې کوچنی هم دا د درو میاشتو کوچنی چې پیدا سي دا د میاشتو د درو چې دا هم نه وژاړي مور یې د هغو نه راخیښي ډېر نه ورکوي وایي هغه دی شبیده دی چې هغه وژاړي دا د دې کوچني مزاحمت دی د ده احتجاج دی چې هغه وژاړي نو بیا یې مور راواخیښي دې ورکړي دا کوچني احتجاج دی عزیزه که ته احتجاج نه وکړې ته و دې ظالم سرکار ته نه ودرېږې ته د دې ظالم سرکار په سترګې کې سترګې نه ور واچې او ته د میجر او د کرنل پیسټرۍ خورې یا یې سمبوسې او پکوړه خورې او کام ته ووایه چې دا چې دی چې تاله درسي او ته چې یې پلانی کار دی وکړه پلانی دی وکړه دا رقم نه کېږي عزیزانو دا به انشاءالله د دې ملګرو په توسط سره چې نن یو څو ملګري دي انشاءالله دا به موږ په 2-3 میاشتې کې ثابته کړو که خدای کړی و په د هغه برشور کې به
په هغه برشور کې به پی ټي ایم انشاءالله یو ډېر غټ احتجاج کوي یو ډېره غټه جلسه به کوي په هغه کې به ګرده د قام سپین ږیري د قام مشران د قام ځوانان دا به راسره وي دا به د دې توبې دا به د دې برشور دا به د باغ پر معدنیاتو پر هر څه باندې به ګایېږي او بیا دا به پر مصور باندې کېږي چې دا چې دی دا د موږ سره دا ظلم کېږي دا د خلک دا نه وایي چې دا 15 ځوانان چې دي په برشور کې راپورټ شوي پی ټي ایم ته پروګرام ورکوي دا 15 ځوانان د چا په ضد نه دي راپورته شوي مشتهره پارټۍ مشتهر مشر د سترګو په لیمو موږ د هغه قدر کوو خو زموږ خپله یو لار ده د پی ټي ایم خپله یو لار ده د پی ټي ایم خپل یو منشور دی یو آیین دی موږ پر هغه لار ځو موږ هغه خلک هم نه یو موږ هغه خلک نه یو چې په چا پسې پوچ ورا دوایو او موږ هغه خلک هم نه یو چې کامه که تا ووټ راکوي نو ته پښتون یې زه تا منم او که تا ماته ووټ نه کوي را نو ته نه پښتون یې نه زه تا منم نه پی ټي ایم دا وایي پی ټي ایم وایي ووټ هم ستا دی نوټ هم ستا دی نه دې ووټ غواړم نه دې نوټ غواړم ستا په ستونزه کې درته ولاړ یم ستا شمله پورته غواړم ستا مغزی چې دی ټیټ نه غواړم ستا مغزی د نورو قومو پورته غواړم پی ټي ایم دا وایي د پی ټي ایم دا دغه دی پی ټي ایم د پښتانه شمله پورته غواړي پی ټي ایم نه د ووټ دپاره راپورته سوی دی نه د نوټ دپاره نه ټیکې غواړي د پی ټي ایم ځوانان نه کلرکي غواړي نه په کلرکۍ باندې خطا وځي او نه په روډو پر ناړیو پر ټرانسفارمر خطا وځي که نن دلته جلسه د شنو ټانکۍ وه یا که دلته جلسه د بل شي واله خو بیا به خلک ډېرو لیکن ما درته وویلې ما ته یو ځوان دا په زرو کسانو دی که دلته خلک د زرو کسانو جلسه وکړي او د 10,000 کسانو جلسه وکړي زما دپاره 10 کسان کافي دي د دغه 10,000 کسانو زما دپاره ښه دي ولې په دې زما دپاره ښه دي چې د دوی په زړه کې د قام درد شته د 10 ځوانانو په زړه کې د قام درد شته دا 10 ځوانان سبا د مزاحمت یو پیشخیمه ثابتېږي دا 10 ځوانان دا ماته د ډېر دغه ښه دي دا د څوک دا چورت نه وایي نه دا ځوانان دا چورت وایي چې موږ په تعداد کې کم یو زموږ تعداد نه دی په کار زموږ یو سړی په کار دی نو عزیزانو غریبانو پر دې خبره سوچ وکړئ په تمامه پښتانه علاقه کې د یو دغه منصبې تحت پښتانه دا ټیم د منشیات خواته بیایي ستا تمام پښتون وطن بریګیډیر کرنل میجر د دې په سپرګي کې د دوی په نمایندګي باندې تمام پښتون وطن کې تاریاک وکړل شلو پښتون وطن په بدۍ اخته دی او نور یې په بدۍ اخته کوي چې چیرې منشیات راغلي دي هلته بدۍ ورسره راغلي دي انټي نارکوټکس چې دا به د منشیات خلاف کار کوي نن انټي نارکوټکس په خپله دا شی کوي نن انټي نارکوټکس و خلکو ته پیسې ورکوي وایي تاریاک واخه ماتې راکړه چې یو ورځ راله زه به د هغه نوم اخلم چې و چا او چا ته پیسې په دې وطن کې ورکړي دي څوک د دې خلکو پیسې استعمالوي او تاریاک اخلي د چا د دا خیال نه وي چې دوی بیریږي موږ د چا نوم په ډاګ اخیستی سو چې د بریګیډیر انټي نارکوټکس نوم اخیستی سم بیا د هغه خلکو نوم هم اخیستی سم چې هغه په دې کاروبار کې انوال دي خلک چې موږ نه اوري یا موږ نه راځي یا د موږ څخه لرې کېږي هغه د دا خبرو څخه لرې کېږي چې د دا خلکو خبرې سپینې دي
دا یې په ډاک کوي د دې څه لرې ګرځئ لیکن دا ورته وایو چې دا یو مطیع الله دا یو ظهیر باچا دا یو نصرت دغه یو اغاجان دا یو ملګری پاتې د پی ټي ایم یو وګړی د هغه وینا به سپینه وي په هغه کې به دروغ نه وي هغه به د وطن او د خاورې وینا وي هغه به د دوی د ځان وینا نه وي د دوی د ذات وینا به نه وي د تاشنې ټانکۍ او د روډ د ترانسفارمر وینا به نه وي دا موږ په دې نه پوهېږو چې په دا وطن کې په دې وطن کې د تعلیم څه حال دی په دې وطن کې د اصلو څه برمار دی په دې وطن کې د صحت څه حال دی آیا دوی د اصلي نه ویني چې دا 2 نمبر خلک یې راپورته کړي دي اصلي یې په لاس ورکړي دي موږ یو چاکون نسو ګرځولی چې یو ځای د 5 کسانو ته تقریر وکړو دا بیا پایار پر راکات کړی او بل ځای چې دی هغه خلک چې د بریګیډر دپاره د منشیات کار کوي یا د ده دپاره د افغان برای تاوان کار کوي یا د ده دپاره چې دوی چې ټارګټ کلین کوي او بیا د هغو څه اصلي او تورې ګاډۍ شیشې او بیا هر څه هغه ته الاوډ دي موږ په دې نه پوهېږي یا قام په دې نه پوهېږي پښتون قام په دې ډېر پوه دی پښتون قام په دې هر څه اوس پوه دی او بیا عزیزانو دوی ته خاص وایم دا ځوانانو ته په یوه شي باندې بل نظر واچوئ دا یوه خبره لا کوم نور هم بیا ټیم نه اخلم بی وائی سی د بلوچستانو د ډاکټر مارنګ یو تنظیم دی چې ډاکټر مارنګ او د دې سره سمیدین بلوچ انجلۍ ته او بیبو یو انجلۍ د 3 انجونې راپورته سولې د بلوچ قومي تحریک دپاره د خپل وطن د خپلې خاورې دپاره یو کار شروع کړي په دې غوږ ونیسئ ځوانانو دا خبره د زړه په غوږو دې څوک واوري چې 3 نجونې راپورته سولې د دنیا ښځې ورسره راوځي زموږ نه رازونه نه راوځي او بله خبره یې واورئ در ننه پورې په بلوچ کې هم دا رقم پارټیان شته بلوچستان نیشنل پارټۍ شته نیشنل پارټۍ شته مسلم لیگ شته پیپلز پارټۍ شته دوی به د یو چا د یو بلوچ په خوله کې دا نه یاروېدلي په دې خبره عزیزانو چې موږ لاړ شو بیا سره ومګایږئ د یوه بلوچ په خوله کې به دوی دا نه یاروېدلي چې هغه دا ویل دي چې ډاکټر مارنګ چې دا هغه د ISI هغه ده هغه وایي ډاکټر مارنګ چې دا کم جنګ دی اخیستی دی دا جنګ د حق جنگ دی دا جنگ یې صحیح دی موږ سره ولاړ یو ما د ټول دونه نه راوځي لکه ښځې لیکن زموږ چې پی ټي ایم جوړ شوی دی د دې ځای ګوندونه د دې ځای مشران د دې ځای ځوانان د دې ځای کم هغه سړی نشته چې د پی ټي ایم پسې پروپاګانډا نه یې کړې چې دا د ISI تنظیم دی آیا زه تا ته کم نقصان رسوم زه خو په ووټ کې نه درېږم زما ګټه خو دوی ته یو چا دغه جمعیت والا ته ویل چې د تبلیغ ګټه چیرې دي هغه د تبلیغ ګټه د جمعیت علما اسلام نه دي زما ګټه خو درځي تا نه زه که هر څوک تیاروم زما ګټه خو تا نه درځي لیکن بیا هم د هغه باوجوده ورسئ هر ګوند والا ملګرو ته کښېنئ دی د څه دغه درته وایي دا د پی ټي ایم ځوانان چې دي دا پی ټي ایم ISI جوړ کړی دی ولې په دې چې د پی ټي ایم چې کومه بیانیه ده دا د حق بیانیه ده په دې پوه دی چې په دې وطن کې په دې خاوره کې به پی ټي ایم به خپله بیانیه د خلکو رسولې ده او دا به د اواز به پورته کېږي دا به انشاءالله پورته دغ کېږي په دې بیریږي د بلوچ که نر دی که ښځه ده د مارنګ پسې پروپاګانډا نه کوي کنې سبا ورسه یو بلوچ ته کښېنئ چې د هغه د هرې پارټۍ ورته ډاکټر مارنګ د ISI هغه د دی خوا ته څه بدوي په دا سر کې د وایي جنګ د سر کوي وایي دا څه وایه خو هغه زموږ چې د زموږ ژرو ده ورسه بیا د پښتانه ته کښېنه پښتانه ته ورته پی ټي ایم د ISI دی د استید سرخوږی هوټل والا ته درکوي وایرال شنې چای وکړه دا ځوان چې دی دا خبره صحیح کوي
دا ستا د کام حال دی. او بیا بله خبره بیا بله پروپاګاندا بیا اوس بله شروع کړې ده منظور پښتون چیرې دی. دا خبره دیم دا میډیا دیم واورئ ته یې واورئ دا خبره زه نن بیا درته کوم. منظور پښتون که تابه د ژوندی که مړ وي که د باندې راوځي او که نه راوځي د منظور پښتون کار منظور پښتون او پی ټي ایم خپل کار پوره کوي. هغه و قام ته و ولس ته و هر ځوان و هر سپینږیري و هر زنانې و هر مور و هر خور ته دا پیغام ور ورسوئ. دشمن یې ور په ګوته کوي چې دا ستا دشمن دی. دا یې ور وښوه چې ستا حق څه شی دی. دا یې ور وښوه چې په دې وطن کې ستا کم عزت ستا په دې ملک ستا کم عزت ستا او پښتانه په دې وطن کې څو دي څو مړه دي څو ژوندي دي څو کونډې دي څو رنډې دي څو ځکه سرکار دسې نیولې ده. زه د تاسو یو سوال کوم ویې کوي د دې ګوتو پاچاهانو والا څه پوښتنه وکړه. ډېرې پاچاهانې دي چې په صدیه کېږي یو سل کال یې پوره سو. او تا د ده نه دا در معلومه وله چې د کام څو کونډې وې نه دي ور معلومې. د ده نه ورته دا در معلومه وه چې د کام څو ځکه سرکار نیولې وې نه وې ور معلومې. د ده نه ورته دا در معلومه وه چې د کام څو ځوانان ورک دي نه ور معلوم. د ده نه ورته دا در معلومه وه چې د کام څو ځوانان یې وشتلي دي نه ور معلوم. د ده نه دا ور معلومه وله چې ستا څو ځوانان په بار کې مزدوري کوي نه ور معلومه. څه شي ور معلومه دته که معلومه وله دته پیکه معلومه وله دته دا معلومه وه چې په پرانیزي روډ جوړېږي په دې کې ځنې کمیشن به چاوېږي. پی ټي ایم خپل چې کوم ویژن یې په مخه اخیستی و خلک د دا خبره نه کوي. پی ټي ایم چې کوم ویژن په مخه اخیستی و هغه یې نن پوره کوي. کام ته هر شی ور په ګوته کوي. هر څه دغه یې ور وښول. د منظور پښتون او د پی ټي ایم پسې د خلک پروپاګاندا نه کوي. هغه چې کوم کار خلکو په صدۍ نه وکړي په کلو یې نه وکړي په 50 کال یې نه وکړي په 80 کال یې نه وکړي. نن منظور پښتون او پی ټي ایم په 6 کاله کې هغه کار وکړي. نن یې په 6 کاله کې هغه کار وکړي چې د کام هر څه یې په ګوته کړل. چې د کام سر هر بد کېږي هر څه کېږي هغه یې نن په ګوته کړلو. دا د پښتون تاپوز مومنټ هغه کار دی چې د خلکو نن په سترګو کې خیرې دی چې دا پی ټي ایم نن بیا ځوانانو ته دا خبره په خوله منظور پښتون چیرې دی. نو چې بیا زه سوالونه وکړم دا به خلک سبا په دا سوشل میډیا باندې ولولایي چې دا پراني ته پیغور وکړي. خو د هر یوه دغه به ور وښیم چې ته چیرې وې ته چیرې وې ته چیرې وې ته دونه کلونه چیرې وې ته نومونه زه نه اخلم. دا چې دی دا د کام هغه لشکر د کام هغه سباون چې پی ټي ایم دی دا هغه صرف ختمېدل غواړي. او دا زه نن دا درته وایم چې کوم خلک د پی ټي ایم پسې دا دعوه کوي چې دا پی ټي ایم یا داسې دی دا چې دی اصل کې د دلالۍ کار کوي. دا نن واورئ ځوانانو دا هغه خلک د دلالانو کار کوي. هغه دا غواړي چې پی ټي ایم د زغر ختم شي. لیکن پی ټي ایم دا آخري خبره کوم تقریر ختم کوم زما خیال ډېر راسه وښت شو. دا آخري خبره دا درته کوم چې د چا که دا خیال دی چې اوس د پی ټي ایم ختم شي. پی ټي ایم نن د هرې خور د هرې مور د هر ورور د هر پلار د هر ځوان په زړه کې سلو که منظور پښتون یې کنئ که ملک مجید یې کنئ که نور باچا یې کنئ که نورالله ترین یې کنئ که ظهیر باچا یې کنئ که بل ځوان یې کنئ که علي وزیر یې کنئ. نن زه دا درته وایم پی ټي ایم دا ګرده ځوانان به دوی مړه کړي پی ټي ایم به ختم کړي. لیکن د پی ټي ایم هغه وجود چې د خلکو په ذهن کې فټ شو هغه د چا پلان نه شي ختم کولی. هغه ریاست یې نه شي ختم کولی. ریاست کې دا وسوس نن وکړي. د پی ټي ایم چې څونه ورکړ دي دا د ګرده ریاست نن مړه کړي. لیکن بیا د پی ټي ایم وجود به برقراره وي. پی ټي ایم نن د خلکو په زړو کې راغلی. دا لار تابه ده ناممکنه ده چې ختم دې شي. علي وزیر چې کوم جیل نن تیروي
ملک نصیر کوکۍ خیل چې کوم جیل تېروي زه دا خلکو څه پوښتنه کوم چې په موږ پسې د ISI خبره کوي چې دا د ایجنسیانو تنظیمونه دي زه دا ورته وایم چې د 5 ورځې د علي وزر د کوم په جیل کې تېر کړه زه به تاسو پوښتنه وکړم په دا ګرمۍ او د سکر په جیل کې ستا دې د کور 18 جنازې ولې چې 18 چرګان درسه بوځم ولې چې بغارې دې د اسمان تېري خو پر دا خبرو موږ نه ځو عزیزانو دوستانو ځوانانو زړه مه در کوچنی کوئ زړه غټ کړئ ستاسې زړه داسې کوي لکه دا غرونه چې دي چې څنګه دلته په برشور کې چې څومره غرونه دي ستۍ زړونه باید چې د هغه رقم مضبوطه وي خپل کار شروع کړئ نن 20 یاست نن 10 یاست نن 2 یاست بله پلا چې درازو باید 20 یاست بله پلا چې درازو باید چې 10 په دې ګټه مه شرمېږئ چې موږ کم ما د ټول مال زما یو ځوان په زرو دی داسې ورور خلک دی راسره حساب کړي د PTM یو ځوان د خلکو زر کسان بس نور خبرې نشته ډېره مهرباني یواره بیا د برشور د ولس د برشور د ځوانانو د برشور د ولس د مینې د توبې د دې ګردو د مینې ډېره شکریا ادا کوو چې موږ ته کمه مینه راکړه الله د دوی سرخور ولري